السلام علیکم. عبدالرحمن بابا مزار د سٹارټ کې چې کوم دی لایبرري ده او مخکې چې کوم دی مزار شریف دی. د چې کوم د ایریا ده د مخامخ چې کوم دی ګمبد دی هغې موږ سره وشئ مخکې ورځو. د چې کوم دی پارکینګ ایریا ده فلحال خو خیر بنده ده. دا چې کوم دی مین لاره ده مین انټرنس دی. دا یې ګمبد دی. سټپ بای سټپ وزټ درته کوو د مکمل زیارت ته موږ سره وشئ. زیارت ته نږدې یو ځي. رمضان مبارک هم دی راغلی یو ریکارډینګ له ته چې هم دا منظر وښیو. دا بیکګراونډ نه مونږ راوړو او دا پکې جومات دی زیارت ته انټر شو. پکې جومات دی جي رحمان بابا مزار او دې خوا چې کوم دی دا مونږ سره مزار دی جي. دا یې ګمبد دی څو کتی شئ. په دننه ورځو تاسو بار د ایریا لږ وښیو یا دننه وزټ کوو د مزار مبارک. دا دلته کې دی چې کومه بیکګراونډ شاته چې کوم دی ایریا ده دغه د اودسونو دپاره ځای دی. دا شاته ځای دی جي. دا چې کوم دی اخوا عرس او لنګرخانې طرف ته تللی جي. مزار ته اوس ور انټر کېږو. راځئ موږ سره وشئ. دا یې جي مزار دی. مزار بیا شپېره ایریا ده. اوس داسې ځو لنګر خانې طرف ته. لنګر خانې طرف ته ځو. دا جومات چې کوم دی شا ده لنګر خانې ایریا ده جي. بل دا دې چې کوم لوکیشن دی دا رنګ روډ مین هزارخانې روډ باندې جي. عبدالرحمن بابا دا لنګر خانه ده جي. کوم دی د رحمان بابا تصویر هم په دیوال باندې جوړ کړی دی او دا چې کوم دی شاته د هغې ایریا ده لنګر خانه ده دا مکمل. دا د مزار شاته چې کوم دی یو بل باباجي دی هغه دا ایریا ده جي. دا خوا کې روډ دی او دې چې کوم تاسو ته ما لوکیشن هم وښولو. لوکیشن یې رنګ روډ هزارخانې. دا چې کوم دی بیک سایډ دی. دا عبدالرحمن بابا د مزار چې کوم دی بیک سایډ. تاسو ته مونږ چې کوم دی د عبدالرحمن بابا د مزار مکمل وزټ وکړو. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بل داسې تاریخي ځای ګورو چې مذهبي لحاظ سره هم زموږ دپاره اهمیت لري. هغې تاسو ته وزټ به کوو. زموږ چې کوم دی بیک سایډ دی.